سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د کمپیوټر صفري زده کړې کورس کوللیو شاګردانو ستړي مه شئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ ګرانو دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره د کمپیوټر صفري زده کړې یو څلوېښتمه برخې سره زیر شوي یو نو اوس کومه ویډیو چې دا بیا هم نوټ برخې لپاره ځانګړې شوې ده او په همدې ویډیو کې موږ تاسو ته سیکنډ جنریشن در پیژنو او چې مثال په سیکنډ جنریشن کې څه موجود دي او کوم کمپیوټرونه په همدې کې موجود دي مثال کوم خصوصیات یې دي مثال کوم نقصانات لري مثال کوم برزاجات په دې کې نوي دي د لومړي نسل کمپیوټرونو په پرتله او په همدې باره کې به تاسو کمپلیټ بشپړ معلوماتو څخه برخمن شئ تاسو ټول ګلالي شاګردان کلم او کتابچه هم د سره راواخلئ هر څه چې دلته تدریس کیږي همدغه سره نوټ کوئ ښه راځو مثال سیکنډ جنریشن ته دوهم نسل کمپیوټرونو ته له همدې څخه وړاندې موږ تاسو مثال لومړی نسل کمپیوټرونه پیژندلي وو د هغه مو ټول نقصانات هم پیژندلي وو مثال هغه اګزامپل یې مو هم پیژندلي وي خدای دې وکړي چې تاسو ټولو ګلاليو شاګردانو هماغه ویډیو هم کتلي وي مثال په بشپړ ډول چا پکې د سکیپ هڅه نه وي کړې او د مثال د لومړي جنریشن یا مثال د لومړي نسل کمپیوټرونو په بشپړ هدف او مقصد پوهېدلي یاست ښه راځو مثال نن ورځ دوهم نسل کمپیوټرونو ته ښه تاسو ټول ګلالي شاګردان متوجه اوسئ ښه راځو سیکنډ جنریشن ته سیکنډ جنریشن کې لومړی مثال کوم د کمپیوټرونه چې مثال د دوی کلونه چې وو د 1950 څخه تر 1965 کلونو ترمنځ وو لکه څه ډول چې موږ تاسو په لومړي جنریشن کې ویلي وو چې په هغه کې مثال د 1942 څخه تر 1959 کلونو ترمنځ مثال همدغه کمپیوټر تر همدې وخت پورې مثال دوام وکړ همدې څخه وروسته چې کله مثال بیا دوهم نسل کمپیوټرونه راووتل دا د 1959 څخه تر 1965 کلونو ترمنځ په همدې موده کې همدا کمپیوټرونه تولیدېدل ښه همدې څخه وروسته مثال نور څه دي په سیکنډ جنریشن کې تاسو متوجه شئ یوزینګ ټرانسیسټر په همدې کې مثال ټرانسیسټر استعمالول د یو پروسیسر پر ځای لکه څه ډول چې په لومړي نسل کمپیوټرونو کې ویکم ټوب استعمالېده په همدې کمپیوټرونو کې ټرانسیسټر استعمالېده دا یوه کوچنۍ غونده پرزه ده د ویکم ټوب څخه کوچنی دی تاسو ته زه مثالونه هم ښیم تصویرونه یې هم ښیم هر څه مې راخیستي دي ښه راځو مثال نور هم ګورو چې په همدې کې نور څه نوي دي نور څه توپیر کې د لومړي نسل کمپیوټرونو په نسبت مثال په همدې کې نور څه نوي راغلي دي ښه تاسو دلته متوجه اوسئ دلته لیکي چې اټس واز سمالر ان سایز دین د فرست جنریشن داسې وایي چې مثال د لومړي نسل کمپیوټرونو په پرتله همدغه په سایز کې کوچني وو یا له هغه کمپیوټرونه چې له همدې څخه په سایز کې لوی وو همدغه ترې کوچني دي لږ شانتې ښه همدې څخه وروسته ګورو چې نور څه دي اټ واز مور ریلیبل دین د فرست جنریشن داسې وایي چې مثال همدغه کمپیوټرونه چې وو د لومړي نسل کمپیوټرونو په پرتله ډېر د قابل وړ وو مثال د اعتماد وړ وو یعنې ښه وو ښه نور څه دي تاسو متوجه شئ These computers were less hot than the first generation همدغه کمپیوټرونه مثال ډېر توچوله مثال ډېره کمه تودوخه یې تولیدوله په نسبت د لومړي نسل کمپیوټرونو په پرتله همدغه کوم توچ چې چوله مثال کومه تودوخه یې تولیدوله هغه د لومړي نسل کمپیوټرونو په پرتله کمه وه لږه وه ښه راځو مثال بل سټیپ ته چې په بل سټیپ کې څه دي تاسو دلته وګورئ ښه The speed was much better than the first generation همدغه کمپیوټرونه چې مثال سپیډ چې و ډېر ښه و ډېر بهتر و د لومړي نسل کمپیوټرونو په پرتله یعنې په سپیډ کې هم ډېر ښه و د هغه په پرتله لکه څه ډول چې مثال لومړي نسل کمپیوټرونه و نور څه دي تاسو وګورئ supports machine and assembly computer language همداسې وایي چې په همدې کمپیوټرونو کې مثال دی ماشین لنګویج او اسمبلی لنګویج همدغه سپورټ کولی همدغه څخه پکې کار اخیستل کېده او په لومړي نسل کمپیوټرونو کې موږ تاسو ویلي چې په کار مثال کومه ژبه استعمالېده ماشین لنګویج په همدې کې اسمبلی لنګویج هم استعمالیږي ښه همدا توپیرونه و نور هم ګورو چې نور څه پکې و مثال تاسو دلته وګورئ ښه consumed less electricity as compared to first generation computers څه وایي
همداسې وایي چې مثال د لومړي نسل کمپیوټرونو په پرتله مثال کم برق مصرفول، مثال کمه برېښنا یې مصرفوله، لکه څه ډول چې د لومړي نسل کمپیوټرونو مثال برق مصرفولو د هغه په پرتله همدغه کم برق مصرفولو. د برق مصرف یې هم کم و. همدې څخه وروسته نور پکې څه دي، سټیل ویری کاسټلی، همدغه هم قیمته و، مثال په بیه کې ارزان نه و، لکه څه ډول چې مثال لومړي نسل کمپیوټرونه بیخي زیات قیمته و، هر چا د دې وس نه لرله، مثال د هر چا کار نه و چې هغه کمپیوټرونه یې اخیستلي وای. همدا کمپیوټرونه هم ډېر قیمت و، مثال نشو چا اخیستلی، مثال هر چا لاسرسی نشو لرلی چې همدا کمپیوټرونه یې اخیستلي وای. همدې څخه وروسته مثال نور پکې څه دي، میګنیټیک کور اینډ میګنیټیک ټیپ ډیسک، همدغه کمپیوټرونه هم مثال د ډیسک وړتیا لرله، مثال یو مقناطیسي ټیپ او ډیسک څخه به استفاده کېده، په همدې کې به مثال هغه ډیټا ذخیره کېدله، مثال د همدې وړتیا یې لرله چې د خپله ډیټا مثال ذخیره کړې وه، یو سټوریج یې لره، مثال یوه ممري یې لرله مثال له ځان څخه. همدې څخه وروسته به موږ تاسو ته اوس ټرانسیسټر هم وښیو، مثال همدغه ته ټرانسیسټر، د ټرانسیسټر تصویر دی، تاسو وینئ دلته مخامخ همدغه ټرانسیسټر په همدې ډول، لکه څه ډول چې موږ تاسو ته ویکوم ټوپ هم معرفي کړی و، د ویکوم ټوپ څخه دی کوچنی دی همدا پر ځای، ویکوم ټوپ د همدې په پرتله لوی و. په لومړي نسل کمپیوټرونو کې لکه څه ډول چې اوس مثال له پروسیسر څخه استفاده کیږي، پکې د ویکوم ټوپ څخه، او په دوهم نسل کمپیوټرونو کې د ټرانسیسټر څخه استفاده کېدله. زه به اوس تاسو ته د همدغه کمپیوټرونو اګزامپل هم وښیم، تاسو ته تصویرونه هم ښیم، تاسو ویډیو سکیپ کوئ مه، تر پایه دې سره وګورئ. تاسو دلته لومړی مثال ته وګورئ د همدغه کمپیوټرونو، انویک 1107 الکترانیک اټومیټیک کمپیوټر 1107 یې مثال 1107 همدغه د همدغه کمپیوټرونو یو مثال و. یو بل مثال چې همدغه کمپیوټرونه په همدې جنریشن کې موجود و، مثال هغه څخه یو همدا و CDC 3600 کنټرول ډیټا کارپوریشن 3600 کمپیوټر، همدغه دوهم مثال و، مثال د سیکنډ جنریشن کمپیوټرونو. دریم مثال ته تاسو هم متوجه اوسئ، IBM 1400 انټرنیشنل بزنس ماشین مثال 1400 سیریز، همدغه هم د همدې کمپیوټرونو یو بل مثال و. څلورم تاسو وګورئ مثال کوم مثال چې په همدې کې یو بل و، IBM 7090 انټرنیشنل بزنس ماشین 7090 and 709 پاور، همدغه یې مثال، نور مثالونه و. په همدې نسل کې همدغه کمپیوټرونه موجود و، مثال په دوهم نسل کمپیوټرونو کې. زه به تاسو ته اوس د همدغه کمپیوټرونو تصویرونه هم وښیم چې تاسو په عملي ډول ووینئ چې مثال د څه ډول کمپیوټرونه و، تاسو متوجه اوسئ. تاسو دلته لومړی متوجه اوسئ، مثال د IBM 1400 سیریز کوم کمپیوټر تصویر چې دی هغه همدغه دی، کټ مټ همدا شان و. همدې څخه وروسته مثال کوم بل چې موږ تاسو ته ښیلی یو IBM 9090 مثال او 2090 همدا تصویر دی، همدا کمپیوټرونه همدا ډول کمپیوټرونه و. همدې څخه وروسته مثال کوم بل تصویر چې موږ ستاسو سره شریک کړو، مثال بل مثال همدغه انویک 1107 دی، همدغه کمپیوټر دی په همدې پوزیشن کې. همدې څخه وروسته مثال CDC 3006 کوم کمپیوټر چې و همدا مثال دی، کټ مټ همدغه شان کمپیوټر دی. نو همدا کمپیوټرونه په دوهم نسل کې شامل و، مثال په همدې کې رامنځته شوي و، د 1959 څخه تر 1965 کلونو ترمنځ همدغه کمپیوټرونه رامنځته شوي و، مثال جوړ شوي و. نوره ویډیو پای ته رسوو، مثال په همدې جنریشن کې په همدې دوهم نسل کمپیوټرونو کې داسې خاص څه نشته. نو تاسو که خامخا څوک نوي یاست، مثال چینل ته نوي داخل شوي یاست، ستاسو څخه زه هیله کوم چې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې هره مهمه ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د خدای په امان ټولو ګللیو شاګردانو ته او ملګرو ته ښه وخت په خدای می سپارلی یاست.